د هوا په ګرمېدو سره زیاتره له دوی کرۍ ورځ د ننګرهار په کانال یا نیر کې په لمبا تېروي. د نهر دغه اوبه که څه هم ډېرې ناپاکه دي خو بیا هم ګرمې هوا په ګڼ شمېر کې ښاریان په دغه اوبو کې لامبلو ته رامات کړي. یوازې دا نه چې دغه اوبه د صحت لپاره زیانمنې دي او ګڼې ناروغۍ رامنځته کوي، ډېری ځوانان او ماشومان یې د مرګ تر خولې هم رسولي دي. اکثره د خلک چې دلته لامبي ناروغان کېږي او اکثره ماشومان دلته د اوبو غرقېږي او موږ شاهدان یاستو. نو دا د دې د مور پلار بې توجهي ده او زه د یو افغان په صفت باندې او ننګرهاري په صفت باندې د دې د مور پلار او د ټولو افغانانو زموږ دا هیله ده چې د ماشومانو داسې بې ځایه حرکاتو نه مخنیوی وکړي. دې په ځای چې ښوونځیو ته یې ولېږي دا ښه خبره ده، خو بیا هم که یو مور او پلار وایي چې زه نشم کولی چې ښوونځي ته یې ولېږم، د دې په ځای هغه کار چې هغې کې دو ضرر نه وي، اقتصادي ګټه ولري، باید هغه کار وکړي، د دې په ځای چې دغه ګنده او ناول اوبو تېرولي. دوی په دغه اوبو کې په شته ډبرو، ماتو شوو ښیښو او سیخانو په خپله ځانونه ورغورځوي. په دې نه پوهېږي چې دغه غورځېدی د مرګ کندې ته دي. هوا بیخي ګرمه ده، بس ګرمي کېږي راشو لامبو. د ډېر اوبه چې دي ډېر مردارې دي او ډېر ځوانان او ماشومان ویوړه دې چې مکتب ته لاړ شي، خپل درس او تعلیم وکړي، دلته راځي په دې مردار اوبو کې لامبي. د نهر په غاړه پرتو ټولو کورونو د تشنابونو اوبه همدې کانال ته راځي. اوبه دا صحیح اوبه دي نه، پایپونه ورته را مخکینۍ صافه اوبه نه دي، دا ټول وجودونه خرابوي، دانې پرخیږي او نور مشکل ورته جوړېږي. هغې نه چې دا اوبه خړې هم دي او د دې طرف پایپونه چې دي د تشنابونو د خکاندازونو ټولو ته راوتلي. روغتیا پالان له همدغو اوبو د ګڼو جلدي او نورو میکروبي ناروغیو د رامنځته کېدو خبره کوي. زیاتې مختلفې جلدي ناروغۍ، زیات سکن رشونه چې دي دا رامنځته کېږي، د غوږونو په طرف د تنفسي سیستم په ناروغیو باندې اخته کېږي، ډېرې مختلفې اعراض علایم رامنځته کوي. د دپاره باید دغه خلک چې دي دلته موږ چې عیني شاهد په صفت ګورو، نهایي زیات اعراض علایم په دې خلکو کې او ناروغیانې را پیدا کېږي. ډېری په دوی کې هغه ماشومان دي چې د ښوونځي او یا په ښار کې د کباړ ټولولو په بهانه له کوره راوتي او کرۍ ورځ دلته په لمبا تېروي.